ښځې چې د خپل یار دپاره خپل درې بچي قربان کړل، خپل درې بچي چې مکمل طور باندې ختم کړل. د ښځه واده شوې وه، د دې چې درې بچي وو او دې چې ټیک ټاک کولو او ټیک ټاک باندې د یو هلک سره عشق شروع شو چې دغه هلک چې نوم بابر دی او تعلق یې د کشمیر سره دی. دې هلک تعلق د کشمیر سره دی. دغه ښځې به ټیک ټاک کولې، په ټیک ټاک باندې چې دغه هلک خوښ شو، مینه محبت او عشق شروع شو. چې کله دې عشق شروع شو نو دغه د کشمیر د هلک ورته ویل بابرو چې ته راشه که نه دلته راشه خپل کور پرېږده. نو دې جینۍ ویل چې ټیک ده زه به خپل کور پرېږدم او دې چې خپل بچي روان کړل او خپل خاوند چې پرېښودو. چې کله خپل بچي روان کړل او کشمیر ته ورسېده او هغه چې د خپل یار خواله ورسېده نو یار ورته ویل که نه چې ته زما خواله رالې او زما ته پکار یې، ما ستا بچي نه دي پکار، بچي دې ختموه، بچي دې ختموه، بچي ختموه. دغه خبره ورته وکړله. چې کله ورته دا وویل که نه دغه ښځه ولګېده د خپل بچو په مرۍ باندې زور کړل او دا یې مکمل طور باندې ختم کړلو. دې ښځې چې خپل خاوند و که نه نو هغه چې درې ورځې وشولې چې دې ښځه هم نشته ده او بچي هم نشته دی نو هغه لاړ په تاڼه کې کمپلین وکړو چې زما ښځه او زما بچي چې چا غوا کړي دي چېرته تللي دي او نشته دی. چې کله هغه کمپلین وکړو پولیسو انویسټیګیشن شروع کړو ځکه چې دې جینۍ د خاوند چې دی نو هغه چې دی موټرسایکل یې به صحیح کولې، د موټرسایکلو کار به یې کولو. هغه چې کله کمپلین وکړو پولیس چې انویسټیګیشن شروع کړو نو دغه ښځه چې د خپل یار سره چې نو هغه په مینه محبت باندې زندګي تېروي. دا چې دغه ښځه ګرفتاره کړه دې ښځې ویل چې دا بابر دی دا زما خوښ دی او زه په خپل جوړ چې زه ورسره راغلی یم او درې بچي چې ما په خپله باندې ختم کړي دي ځکه چې بابر ویل که نه چې ته دا درې بچي ختم کړه او ته بیا زما سره تعلق علی ساتې. ملګرو نن سبا د ټیک ټاک دور دی، نن سبا د فیسبوک دور دی، نن سبا د یوټیوب دور دی او تاسو داسې سوچ هم نشئ کولی چې په ټیک ټاک باندې عشق شروع شو خپل خاوند یې پرېښودو. د دې خاوند چې نو دې ښځې دپاره د خپل بچو دپاره چې نو هغه شپه او ورځ یوه کړې وه او پیسې ولګټلې. د دې ښځې چې کومه درې بچي وو، یوه جینۍ چې د 10 کالو وه او یو د 4 کالو ماشوم و او بله چې د 2 کالو ماشومه وه چې هغه په مرۍ باندې زور کړل او هغه د دنیا نه رخصت کړل د خپل یار دپاره د عشق او مینه محبت. ملګرو تاسو سوچ وکړئ که نه وایي د مور د خپو لاندې جنت وي او مور یو داسې کار کړی دی که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو نن چې دی نو داسې واقعه راغله په دې باره کې څه وایي. دغه هلک تعلق چې دی نو د کشمیر سره دی او بابر نوم یې دی، دې چې د خپل بچي ختم کړي دي د خپل یار دپاره. ملګرو آیا په دې باره کې څه وایي؟ ښه کومنټ کمنټ ضرور وکړئ چې څومره کسان مې ویډیو ګوري ضرور یې